ننګرهار والي حیات الله حیات د کانکور په ازموینه کې د دې ولایت د 11,000 ګډونوالو څخه د 10,000 څخه د زیاتو کسانو د بریالیتوب له امله د پوهنې ادارې د مشرتابه او بېلابېلو برخو مسؤلینو ستاینه او قدرداني وکړه. د پوهنې رئیس حسیب الله شینواري وویل سږ په کانکور ازموینه کې له ننګرهار څخه د 1430 نجونو په ګډون 11,220 تنو برخه اخیستې وه چې له یاد شمېر څخه 10,240 تنه لوړو زده کړو ته بریالي شوي دي. نوموړي چې د پریزنټیشن له مخې معلومات ورکول زیاته کړه په بریالیو کسانو کې 8,288 هلکان او 1,204 نجونې دي. له ننګرهار نه 11,220 کسانو په کانکور کې ګډون کړی و چې له هغې جملې څخه 1,410 نجونې وي او 8,288 هلکان. کامیاب شوي ټول 10,042 کسان وو چې فیصدي نهاتیا کېږي. دولتي ښوونځیو ګډونوال چې 10,251 وو. د کامیاب شوي چې د دولتي ښوونځیو ګډونوال 9,440 کسان دي. د فیصدي اتیا د دولتي ښوونځیو د کامیابو زده کوونکو. د خصوصي ښوونځیو 530 تنه دي. کامیاب یې 494 کسان دي چې 15% کېږي. دا چې د دوی تعداد ډېر کم دی فیصدي یو هلته تاثیر کوي. طب انجینري حقوق کمپیوټر ساینس مهم پوهنځي دي چې جګ نمرو محصلین هغې ته کامیابېږي. هغې ته ننګرهار څخه 560 کسان کامیاب شوي. نوموړي ویل سږکال د دې ولایت د بریالیو زده کوونکو فیصدي 9 سلنه ده چې د هېواد بېلابېلو پوهنتونونو طب انجینري حقوقو کمپیوټر ساینس او نورو پوهنځیو ته بریالي شوي دي. د په ښوونځیو کې د لومړنیو درملو ورکړې او د وړو ښاروالیو رامنځته کول خپل نوښتونه یاد کړل. همداراز یې غوښتنه وکړه چې ولسي تړون پروګرام څخه دی ورته په ښوونځیو کې وړکتونونه او په رسنیو کې تعلیمي پروګرامونه فعاله کړي. ننګرهار والي حیات الله حیات د پوهنې ریاست مسؤلینو د ښه مدیریت او د دې ولایت د ټولو ښوونکو قدرداني او ستاینه وکړه چې د دوی د هلو ځلو په پایله کې سږنۍ کانکور ازموینې له لارې 9 سلنه ګډونوال بریالي شوي دي. نوموړي د پوهنې ادارې د مشرتابه له لوري په پوهنیز بهیر کې پیل شوي نوښتونه د ننګرهار په ښوونځیو کې د اساسي بنسټونو د ایښودلو په معنا وبلل. موږ اول دې ته ژمن یو چې د معارف په برخه کې واقعا معارف به د سیاست نه روباسو او معارف ته به ولسي رنګ ورکړو. په معارف کې به هر ډول لاسوهنه بندو او په معارف کې به سیاست نه ور داخله. په معارف کې که وزیر که وکیل که ولسوال که والي که هر څوک لاسوهنه وي هغه د رئیس جمهور خبره ده چې هغه ملي خاین ده. او ډاډ ورکړ چې د جمهور رئیس په سپارښتنه به هیچا ته په دې اداره کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي.